السلام علیکم ګران شاګردانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ به یاست. راځه د نن سبق ده. د نن سبق چې دی هغه دغه څلور توري دي: اون، ایبو، افان، اوور. د دې څلور تورو صحیح استعمال زده کوو. ډېر سټوډنټ د دې صحیح استعمال نه پېژني. د هغې خو د ټولو یوه معنا ده چې لوړ، سربیره، بالا. مګر د هر یوې جلا جلا استعمال دی. دا پریپوزیشنز دی، ټوله پریپوزیشنز دي، په انګریزي کې استعمالیږي. اون معنا بالا، ایبو، افان، اوور. خو دا څلور سره جلا جلا استعمال لري. راځئ دا هر یو جلا جلا د خپل مثال سره زده کړو. نو راځو اول د واره د اون توري ته. اون معنا لوړ، خو هغه لوړ شی چې ټچ وي. یو شی چې بل ځای پروت وي، پر بل شي باندې پروت وي، خو چې ټچ یې په مابینځ کې فاصله نه وي. لکه the cup is on the table. پیاله پر میز باندې پرته ده. the cup is on the table. دا رقم نور مثالونه مې بیا ته لیکلی سي ووایاست ښه. دا خو د اون استعمال سولو. یا موږ وایو he is sitting on the roof. هغه پر بام ناست دی. د دې دپاره مې استعمالیږي. یا دا رقم بل مثال دی: the cat is lying on the cupboard. پښې پر المارۍ باندې بیده ده. دا رقم نور مثالونه هم شته. دا رقم د ایبو هم معنا ده لوړ، خو هغه شی چې لوړ وي خو فاصله نه وي، هېڅ فاصله په مابینځ کې ټچ نه وي. چې لوړ وي خو فاصله وي، ټچ نه وي. لکه the picture is hanging above the door. عکس د دروازې څخه لوړ ځړېږي. the watch is above my head. ګړۍ زما د سر څخه لوړه ده. یعنې په مابینځ کې فاصله شته زما له سر او د ګړۍ. د اوور معنا د لوړ، خو هغه شی چې الوزي، حرکت کوي، چې حرکت کوي. مثلا the plane is flying over the house. جهاز د کور پر سر باندې الوزي. او دا رقم the bird is flying over the tree. مرغۍ چې ده هغه په درخته باندې د درخت څخه لوړ الوزي. the plane is flying over the house. جهاز د کور پر سر باندې الوزي، چې حرکت کوي ور هغه دپاره. دارنګه د افان معنا ده هم لوړ، خو هغه شی چې صورت نه لري، شکل نه لري. مثلا peace be upon you. پر تا دې سلام وي. سلام چې دی شکل نه لري، جسم. say my hello upon them. زما سلام و دې ته وایه، پر دې باندې وایه. نو چې دا سلام خو شکل صورت نه لري. دا رقم نور استعمالونه هم ته کولی سي، د دې مثالونه پېښولی سي. نو د اوس لپاره الله حافظ. ویډیو لایک کړئ. تر بل سبقه پورې ښې چارې.